آصف تا پرون رمزیه یوازې پرېښې وه ما نه وه پرېښې تا پرېښې وه زه چې کوم مخکې کور نه تلم ته خو په کور کې وې او ما خو خیال و چې ته به خپل انګیجمنټ مخکې وروستو کې او تا ته ښه پته وه چې دا ما سره په شوټ نه تله نو که تا خپل ریکارډینګ پرېښی وې نو څه قیامت خو به نو راغلی که نه آصف ته دا څنګه خبرې کې زما په دې ټول شوبیز کې یو نوم دی کوم چې د ریګولیرټي او د کمیټمنټ د وجې نه مشهور دی زه چې په دې فیلډ کې سروایو کوم لګیم صرف او صرف ځکه چې زه خپل ډایرکټر او پروډیوسر تنګوم نه پروډیوسر او ډایرکټر په کور د تندر را پروزي آصف نو زه دا هر څه چا دپاره کوم ها نو زما دپاره او زما د لور دپاره کې نه چې راځه ټوله ورځ د لیونو په شان دې کله یو ښار او کله بل ښار ته منډې وامه نو زه چا دپاره وام ستا دپاره او د لور دپاره دې وام که نه که ته دا وې چې زه دا شوبیز پرېږدم که نه نو نیور ستا ما سره اګریمنټ شوی و ډو یو ریممبر او ماما پاپا تاسو خو بیا اګریمنټ ته راغلی د اګریمنټ چې کېدو زه چېته پاپا ما خو پې ساین نه دی کړی باغو که بیبي ناشته کړي که نه نو بهر لاون کې والا چکر ورکړه صاحب که اجازت وي نو یو خبره وکړم وایه څه وې ګوره چوټي ونه غواړې د کور ټول کارونه مردار پراته دي هر وخت کې خو بس ته میکپ یې کوه صفیانې به دازه کومه ټیک شوله میډم زما څوک دی چې زه به دنه چوټي والم صاحب ډریور خبره کوله چې په کلي کې حویلۍ کې د متاثرینو یو ماشومه څوکیدار بابا له راغلې ده او اکی یوازې ده که تاسو وایئ نو آصف ته پلیز بابا سره خبر وکړه که نه چې ماشومه مونږ له راکړي مونږ به ځان له لویه کړو ټوټۍ جامه به ورکوو وله زموږ د بیبي خیال مې ساتي څنګه ګوډ آیډیا او د هغې مور او پلار ډریور ویلې چې پلار او ورور یې په جومات کې په دماغه کې دواړه شهیدان شوي دي او دا څوکیدار بابا یو اسره دی هسې تاسې متاثرینو سره مدد کول زموږ قومي فریضه ده او بیا دې خو زموږ جدي پشتي خدمتګاران دي نو څه خیال دی آصف نن زما شوټ هم نشته دی او ستا هم چوټي ده نو کلي ته نه ځو چې ماشومه وګورو why not پاپا زه به هم ځم ښه yes baby of course you will راځه ته ځان له ملګري راولې راځئ خانجي راځئ کښېنئ کښېنئ چې دلته کښېنئ خانجي دا هغه شینو دی په متاثرینو کې دی هر څه یې لوټ شوي دي ټول خاندان یې تباه او برباد دی دغه ایک یو دی ما د ځان سره ساتلی او د ده خبره خو ما تاسو ته په ټلیفون هم کړې وه که نه ډېر ښه دې کړي دي بابا چې ځان سره دې ساتلی دی نن نه پس دیم پوخ نوکر شو میاشت په میاشت خپلې تنخوا سره 4000 روپۍ تنخوا د دم روړه صاحب جی ډېره مننه الله تعالی ډېر درکړه الله دې خوشحاله ساته اوکې هیڅ خبره نه ده هیڅ خبره نه ده بابا مونږ یو بلې خبرې له راغلي یو حکم کوه صاحب حکم چېرته بابا ما ویل چې تا ماشومه دا ماشوم زما نو سیده رڼا آیا زما نه علاوه د دې په دې دنیا کې نور هېڅوک نشته خبرې بابا خبرې ما مونږ دواړه ستاسو
استاد بچی ښېګړه غواړو موږ غواړو چې دا ماشوم موږ ځان سره بوزو ځان سره لوی کړو کپړه او جامه به ورکوو بابا دا بچی څه غواړي موږ به وله ورکوو دا عاجزه یتیمه هېڅ نه غواړي او چې څه غواړي که نه دا کتاب غواړي دا تختی غواړي دا قلم غواړي او دا د علم رڼا غواړي که دا هر څه ورکولی شئ Boys. Baba, boys, oh, you are the great. दादी तू मा सर राजा कना نه بچې اوس نه بیا کله به راشي او ما بچې خبره وکړه تا نه خو چټن لیکې درځي که نه کله چې تنګه شي زه درته یاد شوم نو ما ته به یو چټۍ ولیکې زه به درله په منډه منډه درخطا یم او رښتیا بچې د نن نه پس دا ستا مور ده او دا دې پلار دی لپې